وقال الحسن جد الإمام عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن مروان بهذا باب يستقبل داو سم ذکر سو دا الله منت سلام پر دې دا کولای یو دا د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم ذکر دی چې دا ورځ د پیغمبر اسلام د زیږېدو ده دوشنبه ده یا دولسمه ده په دې کې خو نفسي اجتماع د علماو شکار ذکر و اذکار شکار واعظ و تبلیغ و تعلیم دا ډېر شکار صلاة و سلام ویل اللهم صل علی محمد و علی آل محمد دا ډېر شکار که خیرات بعض اغنیاوو کی ہم شکار لیکن په مروج میلاد نبی کی یو شی بل زیات چې دی ولاړ او یو کرسی خالی فریش پیغمبر اسلام علی مر ته ولاړ دا دې پښناس دغه عمل بدعت دې کې یو تاواندار علی چې دغه سي عمل په زمانه کې د حیات پیغمبر اسلام د صحابه هم نه دي سو مطلب صحابه په زمانه کې د پیغمبر اسلام هم ډیر سره په ډیر وطنو کې پاشلي هغه د بل وطن صحابه یو وخت داس مجلس نه دی جوړ کړی چې نن مجلس جوړو چې پیغمبر اسلام راځي یو تابعین و تبع تابعین نه دی جوړ بل دادش پدی کی پیغمبر علیہ السلام حاضر و ناظر حاضر هم دی او ناظر هم دی او علم غیب دتا د ما فی السماوات و ما فی الارض داور حاصلی نو پدی خوش شک نسته چې آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ربانی دی